بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې ده هغه زموږ د موبایل له لارې د کمپیوټر کنټرول دی چې څنګه کولی شو موږ د موبایل په واسطه کمپیوټر کنټرول کو. ستاسې مطلب د خپلې ادارې نه لرې یاستئ او غواړئ چې خپل کارونه مو د لرې ساحې څخه کنټرول کړئ، یا فرض مثال په یو ولایت کې مو دفتر دی، تاسې بل ځای تللي یاستئ، یا د خارج کې یو چا کمپیوټر دی غواړئ چې د خپل موبایل له لارې کنټرول کړئ او څه تنظیمات ورته برابر کړئ، نو نن دا طریقه درته ښیم. دې لپاره به تاسې چې دی په خپل موبایل کې د ټیم ویور په نوم باندې یو اپلیکیشن دی، دا به تاسې انسټال کړئ. په کمپیوټر کې به هم چې دی همدغه ټیم ویور تاسې انسټال کړئ. لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، تاسې به د هغې نه ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې دا انسټال کړه، بیا به تاسې دا په کمپیوټر کې به هم ټیم ویور چې دی اوپن کړئ او په موبایل کې هم. په دواړو ځایونو کې به تاسې خپل ټیم ویور چې دی هغه اوپن کړئ. کله مو چې ټیم ویور اوپن کړه، دلته څه وایي کنیکټ ټو پرووایډ سپورټ. تاسې به دلته چې دی په دغه انټر پارټنرز آی ډي کې به د آی ډي ورکوئ، خو دې نه مخکې چې دی تاسې باید یو اکاونټ ولرئ په دې ټیم ویور کې. تاسې به راشئ دلته د ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دی تاسې نه اکاونټ غواړي. ګوره یو ساین ان دی، بل کریټ ان اکاونټ دی. که چېرته تاسې اکاونټ نه لرئ نو تاسې به په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ تر څو یو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ، تر څو په ښه طریقې سره خپل دا کمپیوټر چې دی کنټرول کړئ. همدارنګه په کمپیوټر کې هم که چیرې تاسې اکاونټ ولرئ جوړ یې کړئ پکې، نو بیا تاسې ته دلته د آی ډي او پاسورډ درکوي. هغه آی ډي او پاسورډ بیا نه بدلیږي، هغه چې دی همغسې ډیفالټ چې کوم یو وي هغه به بدلیږي نه. خو که چېرته اکاونټ تاسو ونه لرئ نو هغه بیا رینډومایز وي، مطلب دا چې آی ډي او پاسورډ چې دی بدلیږي را بدلیږي، جدا جدا وي، نو بیا تاسې چې دی په اسانۍ سره نشئ کولی چې کنټرول کړئ. نو اکاونټ چې جوړ کړئ اکاونټ ښه خبره ده. تاسې به راشئ، اوس به زه اکاونټ لرم تیاره. اکاونټ چې دی تاسې که کریټ کوئ، کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ، نو دلته چې دی د ټیم ویور ویب سایټ خلاصیږي او تاسې دې کې چې دی د خپل ایمیل ورکوئ، ایمیل بیا پاسورډ ورکوئ. ډیره اسانه او ساده طریقه ده. ګورئ دلته چې دی څه وایي کریټ ان اکاونټ، دلته څه وایي فرست اینډ لاست نیم ورکوئ، ایمیل ورکوئ، کانټینیو کلیک کوئ. هغې نه وروسته چې کوم دی پاسورډ درنه غواړي بس اکاونټ کریټ کیږي. زه اوس اکاونټ لرم، زه دا بیرته چې دی کینسل کوم. راځو مونږ په کنیکټ باندې کلیک کوو، غواړو چې خپل کمپیوټر سره وصل شو. دلته به تاسې ته چې دا کومه آی ډي درکوي دا په سکرین تاسې ته ښکاري، دغه آی ډي به راواخلئ او دلته به چې دی په دغه انټر پارټنر آی ډي کې چې دی دا به واچوئ. زه اوس دا آی ډي دلته لیکمه. دا مې ولیکله، دا کنیکټ باندې به تاسې بیا کلیک وکړئ، تاسې ته ښکاري کنیکټ، دې باندې به کلیک وکړئ. داسې لږ انتظار به ورته وکړئ. ګورئ اکاونټ ریکوایرډ، که اکاونټ نه لرئ کریټ اکاونټ کلیک کوئ، که یې لرئ یا ساین ان باندې به کلیک وکړئ. یو ځل به چې دی د خپل اکاونټ ته تاسې داخل شئ تر څو ستاسې دغه چاره په ښه طریقې سره مخته لاړ شي. دلته چې کوم دی زه به ایمیل ورکم. ایمیل نه وروسته چې کوم دی پاسورډ هم غواړي، پاسورډ به ورکوئ. ساین ان به کلیک کوئ. ساین ان مو چې کلیک کړه تیار موږ نمبر ورکړی دی، په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. داسې لږ انتظار به ورته وکړئ.
کله چې انټرنیټ تیز وي بیا ښه کار کوي. نو انټرنیټ باید تاسې تیز انټرنیټ ولرئ تر څو چې دی په ښې طریقې سره دا چې دی تاسې خپل کمپیوټر کنټرول کړئ. دلته اوس پاسورډ غواړي. تاسې وګورئ دغه کم پاسورډ چې تاسې ته په کمپیوټر کې ټیم ویور درکړی تاسې به هغه پاسورډ دلته ورکړئ او بیا به یې اوکې کړئ. اوکې نه وروسته چې دی اوس زمونږ کمپیوټر چې دی هغه اکسس کیږي په موبایل کې. اوس ته دا کولی شي چې ښه په اسانه طریقې سره څنګه چې غواړې کنټرول یې کړې. تاسې ته زه اوس ښیم. ښه اوس غواړو چې کمپیوټر کنټرول کړو نو تاسې دا د موز آیکن ګورئ. دې ځای نه فرض مثال زه څه خلاصوم کروم مې خلاص کړ فرضاً زه ځمه یوټیوب ته یوټیوب باندې مې کلیک وکړ دا ګورئ لوډینګ کوي روان دی. دا ویډیو زه پلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل پروګرام شروع کوو. مجموعې ته ورکوئ. ګورئ دلته شیټ 1 دی. تاسې ګورئ دلته مثال راغی AF سمارټ ټکنالوژي یوټیوب چینل چې دی دا راخلاصوئ. که سبسکرایب کړی هم نه وي لومړی تاسې دا سبسکرایب کوئ او بیا چې دی دې کې تاسې ویډیوز ګورئ. دغه مختلف قسمه مهمې ویډیوګانې دي. پلی لیست کې تاسې وګورئ. پلی لیست کې چې دی موږ سره ډېرې مهمې ویډیوګانې دي چې د ورډ ټریک دي د ایکسل ټریکس دي همدارنګه وینډوز درسونه د کمپیوټر موبایل مختلف قسمه مهمې ویډیوګانې پکې شته دی. په دې طریقې سره تاسې ګورئ مثال دا کلوز کوئ همدارنګه یو کمپیوټر اوپن کوئ دې ځای نه راځئ کلیک کوئ کمپیوټر اوپن کوئ یو ډرایو ته ځئ فرض مثال دې ډرایو ته ځئ. ګورئ ډېر په اسانۍ سره چې تاسې اوس کولی شئ دې کې هر څه وکړئ. یو پروګرام انسټالوئ ان انسټالوئ یو څه ډاونلوډ کوئ یا یو څه سیټینګ تنظیمات یې برابروئ. نو په دې طریقې سره چې دی ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې کمپیوټر د موبایل له لارې کنټرول کړئ او چې کوم کارونه وي ستاسې هغه پکې اجرا کړئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو تاسې لایک کړئ او د ویډیو چې دی لایک کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې نوو خوندورو ویډیوګانې چې کومې راځي هغه تر تاسې در ورسیږي. مننه خوشحاله اوسئ.